ذبیح الله مجاهد پاکستاني طالبان له تیرو 20 کلونو راهیسې هلته جګړه کوي، نو پاکستان کې د ناامنۍ پردې پر افغانستان نه اچول کیږي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزي ویاند وایي د پاکستان د طالبانو غورځنګ له تیرو 20 کلونو راهیسې په پاکستان کې دی او د پاکستان حکومت پر وړاندې جګړه کوي، نو پاکستان کې د ناامنۍ پردې پر افغانستان نه اچول کیږي. ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې کړي دي چې پرون یې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو. پاکستان کې د کیدونکو ترهګریزو پیښو سرچینه په افغانستان کې ده. ښاغلي مجاهد BBC ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا راز څرګندونې د پاکستاني حکومت د پاتې راتګ د پټولو یوه هڅه ده. هغه زیاته کړه موږ یو ځل بیا دا څرګندونې بې بنسټه بولو. افغانستان خپله له تیرو 40 کلونو راهیسې د جګړې قرباني و، خپلې ستونزې لرلې او مشکلات یې ګاللي دي. دا چې د ستونزو منبع بلل کیږي ناسمه خبره ده. له خپله مسؤلیته تېښته ده، د خپلو ناکامیو توجیه کول دي. د پاکستاني طالبانو تحریک خو له تیرو 20 کلونو راهیسې هلته موجود و، جګړه یې کړې ده. هغه خو د دوی خپله ستونزه ده. دغه راز ځینې نورې امنیتي ستونزې دي چې د دوی د کورنیو موضوعاتو برخه دي، نو په افغانستان پورې غوټه کول بې انصافي ده او ناسمه ده. داسې تورونه باید ونه لګول شي. د ستونزو حل باید په کور دننه ولټول شي. دوی باید له نورو هیوادونو سره د اړیکو ساتلو ته اهمیت ورکړي. له دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا پاکستان کې د وروستیو پیښو د پړې ګوته افغانستان ته ونیوه. نوموړي په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې په پاکستان کې د اورپکۍ سرچینه په افغانستان کې ده. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په بلوچستان کې د پوځ پر مرکز او په پښتونخوا کې پر چینایي انجینرانو له مرکزونو بریدونو وروسته کړي دي. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې هلته د وسلوالو له پټنځایونو خبر دي، خو د ده په ټکو د پاکستان پر ضد آزاد بریدونه کوي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.